سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د کونړ سیند په هکله باندې خبرې کوم چې د کونړ سیند د کوم ځای شروع کیږي، په کوم ځای ختم کیږي، پر کوم ځای بند جوړیږي او پلانونه یې څه دي او څومره برق مشترکوي، څومره اوبه مشترکوي، کوم سیمې خړوبوي. نو دغه ټولې خبرې نن د کونړ سیند په هکله باندې زه تاسو ته کوم. زیاتره خلک هم ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو انشاءالله چې دا ویډیو چې زه تاسو ته جوړوم په حقیقت په ولاړه اوسي او کیفیت یې هم ښه اوسي. نور اضافه خبر نه کوو، ځو درس ته. تر هر څه وړاندې موږ باید د کونړ سیند وپېژنو چې د کونړ سیند کوم یو دی او د کوم ځای څخه سرچشمه نیسي. دلته که تاسو لیدلي واوسئ زیاتره خلک چې خپل ویډیوګانې جوړ کړي دي او خپل خبرې هم کړي دي، دوی د کونړ سیند باندې په دغه برخه باندې خبرې کوي چې دغه د کونړ سیند دی. زه به یې لږ تاسو ته په دا څه باندې راوړم. زیاتره خلک وایي چې دا د کونړ سیند دی، دغه دی، مګر کونړ سیند دا نه دی. د کونړ سیند د دې ځای څخه شروع کیږي، د همدې ځای څخه چې د جلال آباد درونټو د کامې کې سره یو ځای کیږي، د همدې کامې څخه شروع کیږي، داسې ځینو دا ځي حتی په چترال پورې چې د چترال څخه راځي، په هماغه منطقه کې دا د ټوله د کونړ سیند باندې راځي. اوس د کونړ سیند په هکله باندې دا خبره باید وکړم چې د کونړ سیند منابع د کوم ځای دی. زیاتره خلک وایي چې د دې ټولو منبع چې ده د پاکستان څخه ده او پاکستان هم حق لري چې اجازه ورنکړي. حتی دا رسمي خبرې په مصاحبې کې د افغانستان رسمي کارمندان دا خبرې کړي دي. شاید تاسې هم ونه منئ، همداسې وحشیان هم زموږ په د وزارتو او معایناتو په چوکیانو باندې ناست وه یو وخت. نو دا نن تاسو ته دا واضح کوم چې زموږ د کونړ سیند اصلي منابع د کوم ځای دي. د کونړ سیند چې تاسو وینئ په د همدې ځای څخه شروع کیږي، داسې ځي چې داسې راځي د شامدام سیمه کې د ډیورنډ کرغنړې کرښې څخه اوړي. د کونړ سیند همداسې د شامدام څخه چې اوړي بیا دلته راځي، د چترال سره یو ځای کیږي. زموږ زیاتره جګپوړي کسان چې په مرکو کې هم خبرې کوي، دوی وایي چې د کونړ سیند ټوله منابع چې دي د چترال څخه راځي او دا سیند چې دی د پاکستان او افغانستان سره مشترک دی. زه تاسو ته دلته وایم چې چترال په درویش منطقه کې دلته یې بند جوړ کړی دی. دا بند تاسو وینئ، دلته یې بل بند جوړ کړی دی. په چترال په دغه سیند باندې د پاکستان لري څو بندونه جوړ کړي دي او برق هم ځینې استفاده کوي. مګر دلته چې کوم اوبه راځي، هغه اوبه یې بیا برته په مصنوي ډول باندې دلته د بل سیند سره یو ځای کړي دي او دا برته وړي اسلام آباد او دې منطقو ته وړي. مګر زموږ خواته چې اوبه راځي، دا تاسو ته راسه چې په سټلایټ کې تاسو ته وښیم، په ثبوت ډول باندې زه تاسو ته وښیم چې دا تاسو ووینئ. دغه دی، یعنې کوم اوبه چې موږ ته راځي ډېر کمې دي. یعنې موږ ګوره چې هر څومره غټوي، دلته د اوبو درک دومره نه لګېږي چې تاسو دا د ویالې په اندازې باندې دغه دی، همدې د ویالې په اندازې باندې د چتراله څخه موږ ته اوبه راځي او زیاتره خلک هم همدا خبرې کوي. مګر دلته د کونړ سیند د چترال څخه دلته زیاتره اوبه په دې خوا کې پاکستان ته د دې خوا دا اوبه وګوره چې دا اوبه څومره د چتراله څخه جدا کیږي. هلته یو کوچنۍ ویاله ده، دلته ګوره دلته سیند یې جوړ کړی دی. دوی دا اوبه یې مکملا اړولي دي. دا په فرعي ډول باندې دلته سیند هم نه و، دی په فرعي ډول باندې دا منطقې ورته خلاصه کړه، خو دا اوبه یې ټوله هاخوا ته انتقال کړي دي او زموږ خواته اوس دومره اوبه نه راځي. اوس راځم دلته د افغانستان منابع به تاسو ته وښیم چې د افغانستان منابع کې تاسو ووینئ، بیا وروسته په دې باندې تاسو پوهیږئ چې زه برته داسې ته سیاسي نقشې ته راسم. دا د کونړ سیند دی او
او دلته بیا په دې منطقو کې بیا هم د کونړ د سیند څخه نورې ریښې ایستلې دي او هوبۍ تر ډېره حده زموږ څخه اخیستې دي. بیا دلته چې د شامدام منطقه راله، بیا د نورستان څخه دلته اوبه راځي او چې هغه اوبه سره یو ځای کېږي، دلته بیا دلته نور مخ په دې خوا باندې دغه ټولو اوبه چې وینئ، دا اوبه چې وینئ دا د نورستان دی، دا د نورستان دی. او همداسې راځه دلته زیاتره منابع د اوبو چې دي دلته په دغه منطقو کې سره یو ځای کېږي. دلته تاسو ته په تصویر کې نه ښیي، مثلا په سټلایټ کې چې زه اوس دا غټ کړم تاسو ته، دلته ګورئ دا لیکې چې دي دا اوبه دي چې د غرونو څخه راځي، دا ټولو شیلې دي، دا هم شیلې دي چې دلته راځي، د کونړ سیند ته اوبه سره یو ځای کېږي. او دغه ټوله منابع چې دي که یو 10 سلنه د چتراله اوسي او د پاکستان هغه اوبه یې ټوله کنټرول کړې دي. زموږ ټوله د کونړ سیند اوبه چې دي 90 سلنه یې د نورستان د غرونو څخه راځي، د کونړ د غرونو څخه راځي. او دا منطقه تاسو وګورئ، هغه زه بیرته به هم هغه منطقې ته ولاړ شم، هغه منطقې چې دلته د خطه څخه د ډیورند خط په اخوا وګورئ تاسو به دغه لیکه ده، دا ګوره د ډیورند خط په اخوا باندې دغسې مستقیمه معلومیږي چې اوبه لږ دي. او دلته چې راځي د دې غرونو څخه ټوله اوبه سره راځي یو ځای کېږي. دا اوبه د نورستان او د کونړ د دې منطقو اوبه دي او دا اوبه چې سره یو ځای کېږي او د کونړ سیند دلته قوي کېږي. تاسو وګورئ دلته دا شیلې دي، دا ټوله شیلې دي د غرو د سر څخه اوبه راځي. دلته ور دا ځای کې که تاسو وینئ دا ځای کې اوبه راځي، دا په سیاسي نقشو کې دا نه ښکاري، مګر په سټلایټ کې چې تاسو دا هر څه سره نږدې کړئ دې کې دا منطقه وګورئ، دا ډېر یو بیخي یو سیند غوندې راغلی دلته په کونړ کې سره یو ځای شوی دی. همدا ډول باندې په ډېر نور شیلې دي چې د نورستان د واورو څخه د غرونو څخه راځي، د کونړ سیند ته سره یو ځای کېږي. د کونړ سیند ته چې دا سره یو ځای شوه، اوس دلته زه تاسو ته په تصویر کې وښیم د کونړ سیند باندې چې د کونړ سیند ته چې دا ورسېدل، په دې منطقه کې دلته یو منطقه ده، دا په کامه کې د کونړ سیند او د کابل سیند دا سره یو ځای کېږي. دا د کابل سیند دی چې دلته د کابل سیند دی، دا د پنجشیر سیند دی او دا د پنجشیر او د کابل سیند یو ځای کېږي او راځي دلته په کامه کې سره یو ځای کېږي او دا سیند ځي پاکستان ته ځي. اوس د سردار محمد داود خان پلان ویډیو هم جوړه شوې ده. د دې ویډیو وروسته د سردار محمد داود خان پلان هم تاسو وګورئ. هغه پلان کې ټوله د اوبو 117 بندونو په هکله باندې خبرې کوم. زه په دغه پلان کې وګوره چې دا سردار محمد داود خان د وخت پلان دی. دلته څو بندونه جوړیږي، دا د کونړ په سیند باندې یو بند نه دی چې زیاتره خلک فکر کوي چې دا په یو بند باندې جوړیږي. یو دلته په اسداباد کې یو بند جوړیږي، یو دلته چې د کامې ته نارسیده چې اوبه غواړي چې دلته د کامې ته یعنې په سره ګډ سي، د دې ګډې مخکې دلته یو بل بند جوړیږي. دلته په همدې ځای کې بیا په ډورونټي کې یو بند خو جوړ شوی دی. د ډورونټي په دې خوا ته دلته ګمبیري په نامه باندې یو منطقه ده. د ګمبیري کې دلته اصلي بند چې دی په دې ځای جوړیږي. او دا ګمبیري منطقه چې ده دا ډېره وسیع منطقه ده چې یاسیني او دا ظاهر قدیر او دا تاسو یې لقب په کامنټ کې راته ولیکئ چې څه لقب ورکوئ. دوی نهایتا کوشش کول چې په ګمبیري باندې میدان هوایي جوړ کړي او فکر کوم په ګمبیري باندې اوس باندې جوړ کړي هم اوسي هلته غوښت په ګمبیري باندې هوایي ډګر جوړ کړي چې د سیمې سپین ږیرو مشرانو اجازه ورنه کړه او ورته یې وویل چې دلته ته اجازه نه لرې چې دا منطقي کې ته داسې جوړ کړي، ته به هوایي ډګر جوړ کړي. او دا ځکه چې دلته که د ګمبیري بند وتړل سو، دلته نږدې تر 80 کلي دا ټوله د اوبو لاندې کېږي او دلته دا معامله درنه کېږي.
مګر په همدې داسې په وخت کې د کرزي صاحب په وخت کې ډېرې غلطیانې وسوې. د غازي امان الله خان په نامه باندې دلته یو ښارګوټی جوړ شو چې هغه مکمله هغه منطقه چې ده د بند منطقه ده او هلته نه باید هیڅ شهرک جوړ شوی، هیڅ آبادي جوړ شوی نه وه. که یو وخت هم د غازي امان الله خان د شهرک خلک به اوس هم واوري، که یو وخت دلته بند جوړېږي ستاسو کورونه ټول په خطر کې راځي. ځکه چې کله بند جوړېږي د بند حدوداً څو سوه کیلومتره هلته آبادي څوک نه پرېږدي، ځکه چې د بند خطرات دی. بند هلته د بند دپاره ډېر یعنې تدابیر نیول کېږي. یعنې د اضطراري حالات دپاره هم د بند څخه نږدې کورونه اجازه نشته. دا په ټول نړۍ کې شته. او کوم کسان چې غازي امان الله خان ښارګوټي کې داسې جوړ کړي دي، کورونه جوړ کړي دي، دا باید پوه شي چې یو وخت کې صحیح حکومت راغی، دا ښارګوټي څخه په زوره اخلي. او څنګه چې جبار ثابت څارندوال صاحب هم همدا خبره وکړه چې دا یې په سور ظلم اخیستی دی او په سور ظلم نه باید همداسې وای. او انشاءالله چې یو سم حکومت راشي د غازي امان الله خان ښارګوټي چې دی دا باید ختم هم کړي. دلته د ګمبري بند جوړېږي. دغه د ګمبري بند چې دی دا زموږ قوي ترین بند ګمبري بند جوړېږي. او دلته چې د اسداباد کې چې کوم بند جوړېږي، اوس زیاتره خبرې په همدې باندې دی چې د کونړ سیند باندې باید بند جوړ شي. تاسو خو په دې پوه شئ چې انشاءالله چې د کونړ سیند 90 سلنه اوبه چې دي د افغانستان خپل منابع دي. چترال د پاکستان څخه 10% موږ ته راځي. او که هر څوک هم وایي چې دا د پاکستان منابع دي او پاکستان باید استفاده کړي، د هغه په شرف او ټولو دار و ندار باندې لعنت وي چې دا خبرې کوي. ځکه چې ما تاسو ته وښوله 10 سلنه اوبه او دا نور زیاتره اوبه چې دي د نورستان د غرونو څخه راځي، د کونړ د غرونو څخه راځي. دلته ډېر غرونه دي او د هماغه غرونو څخه د چشمې نیسي. او دا اوبو د دې اوبو د کنټرول مسلمه حق زموږ خپل دی او موږ یې باید کنټرول. دا شو د بند خبره. اوس راځم د بند په داسه باندې خبرې وکړم چې د پاور ټکنالوژي د پلان په اساس باندې زه تاسو دا یو درته وښیم. پاور ټکنالوژي ویلي دي چې د کونړ سیند چې په اسداباد کې جوړېږي، هغه سیند به هغه بند به تاسو ته 300 میګاواټه برق درکړي. دا څه دی؟ د پاور ټکنالوژي یو راپور دی او دوی لیکلي چې 300 میګاواټه برق. 300 میګاواټه برق باندې پوهېږئ چې څومره دی؟ دا اوس موږ په ټول افغانستان کې 200 میګاواټه برق لرو. 200 میګاواټه یعنې 300 یې موږ ته یوازې کونړ راکوي. او کوم کونړ؟ هماغه یو بند چې اسداباد دی. دلته خو ما تاسو ته وویلو چې ډېر بندونه موږ په پلان کې دي چې دا بندونه دا وره دلته څو بنده دي؟ 1 2 3 4 5 دانې فقط په هماغه منطقو کې جوړېږي. دا منطقه چې ده وایم یوازې د کونړ یو بند چې جوړ شي 300 میګاواټه، که دا 5 دانې کې جوړ کړي دا نږدې 1000 میګاواټه برق جوړوي. یعنې موږ کولی شو بس هغه سیاته برق ورکړو. یعنې د ولسمشر غني چې کومې خبرې کوله غلطې نه کوله. هغه پوهېده چې دومره برق موږ کولی شو چې جوړ یې کړو او دا صادر کړو او د دې څخه پیسې ترلاسه کړو. زموږ زیاتره ګوره دغه زیاتره میډیا چې ده پر داسه باندې توجه کړې، معدنیات دی او لیتیم دی او بلاتیم دی او یورانیم دی او څه شی دی او څه شی دی. ګوره دا معدنیات چې دی هیڅ مملکت ټوله نه باسي. دا د نسلونو میراث دی. ته په دې باندې ما فکر مه کوه چې هلته موږ 2 تریلیونه 3 تریلیونه 10 تریلیونه هلته معدنیات لرو، هغه ژر راوباسو ویې خورو او جیب کې واچو. معدنیات د نسلونو حق دی. دا یو زما او ستا حق نه دی. هغه زما د اولادونو، مستیانو، کړوسیانو، غور کړوسیانو د هغوی حق دی. تر څو چې افغانستان د یو راتلونکي دنیا د هغه څو چې دا جهان ودان وي تل به دا افغانستان وي. یعنې تر څو چې دا دنیا شته د افغانستان به یې او انشاءالله چې هغه ټوله دا د ټولو میراث دی او باید موږ په هغه مسلمه ډول باندې امانتداري ډول باندې وسپارو. مګر زموږ معدنیات دومره پیسې موږ ته نه جوړوي لکه څومره چې اوبه یې موږ ته جوړوي.
د اوبو په تجارت باندې زه یو ویډیو تاسو ته جوړوم چې د اوبو څخه موږ څومره ګټې اخیستلی سو. مثلا د برق یې ګټې اخیستلی سو، په زراعت کې څنګه ګټې څنګه اخیستلی سو، په ماهیګیري کې اخیستلی سو، او په سیاحت کې څنګه اخیستلی سو. دا د اوبو تجارت چې دی دا په نړۍ کې ډېر غټ تجارت دی او ډېرې پیسې دي پکښې چې څومره تاسو فکر کوئ تر هغه نه هاخوا ته فکر ستاسو په فکر هم هاخوا ته داسې دی. نو دا سو د کونړ سیند خبره سوه. اوس که د کونړ سیند باندې موږ که د خپل اوبه ټوله وتړو، دا د پاکستان نقشه ده. زه تاسو ته وایم چې د کونړ سیند رول څومره دی. د کونړ سیند رول تاسو ته دلته په دې ځای کې زه تاسو ښیم چې د کونړ اوبه دلته راځي په تر اسلام آباد ته پورې رسیږي او بیا د هغه ځای څخه برته حرکت کوي، راځي د سیند دریاب سره یو ځای کېږي او آخر کې ځي د هند سمندر ته تویږي. موږ که د کونړ سیند اوبه وتړو پر پاکستان باندې، خبره څه ده؟ دا د پاکستان دا نورې منابع چې دي دا ټول فصلي منابع دي. یعنې په ژمي کې چې باران هو هماغه اوبه دي، یو میاشت دوه میاشتې اوبه دي، بس اوبه مکملا ختم. زموږ اوبه ولې بهتر اوبه دي؟ ځکه چې موږ اوبه د واورې اوبه دي، زموږ اوبه دوامدارې اوبه دي. د کونړ سیند کال په 12 میاشتې اوبه لري، هیڅ نه وچېږي. یعنې د نورستان د غرونو څخه دا واوره چې دي، دا واوره چې څومره ویلې کېږي او راځي د کونړ سیند ته راځي، د کونړ سیند څخه بیا راځي هین او تر سیند د هند سمندر ته رسیږي. نو پاکستان د دې څخه لازمي استفاده کوي. که تاسو ته وایم چې د پاکستان 40% اقتصاد پر کونړ سیند باندې ولاړ دی، ما درواغ ویل نه دي او ما تېروتنه کړې نه ده او ما اضافه ګویي هم کړې ده. 40%، ځکه چې دا نور منابع چې تاسو دې خواته وینئ، د پنجاب لا دی او د دې نورې منطقې چې دي، دا هغه منابع دي چې باران وسو اوبه راغله، او که باران ونه سو اوبه نسته. مګر زموږ دا منابع چې دي، دا منابع مکملا د کونړ سیند چې دی، د کونړ سیند مکملا اوبه چې دي د واورو اوبه دي او دا ډېر ښه اوبه دي او دوامدار اوبه دي. اوس د دې څخه موږ څنګه سیاسي ګټه ترلاسه کولی سو؟ سیاسي ګټه د مثال په ډول باندې موږ د کونړ سیند په هکله باندې زه استاد دا وایم، دغه د کونړ سیند سو، یو خوا د اسداباد بند جوړوو، اسداباد بند یو سو، دلته په اصلي د ګمبیري باندې خبره کوو. ګمبیري موږ دپاره نهایتا سرنوشت سازه بند دی چې موږ باید ورباندې کار وکړو، او که ګمبیری مو جوړ کړئ، موږ د تل دپاره په افغانستان کې یو ټک به هم څوک ونه کړي. دا د اوسني حاکم ته وایم که غواړي چې دوامدار د ټول عمر دپاره حکومت وکړي، خپل نهایتا کوشش، خپل ټوله کوشش په همدې ګمبیري باندې وکړه. ګمبیري دروازه وتړه، جوړه کړه چې کله د پاکستان اضافه خبره وکړه، که تا اوس به ګمبیري باندې دلته دروازه دله وای چې ده ویلو چې زه مهاجر باسم، صحیح دی، تا ویل څو مهاجر دي؟ 1.5 میلیون دي، 2 میلیون یې راوباسه، صحیح دی، د دروازه ورباندې وتړه. څاڅکه اوبه مو ورلېږه چې اوبه دې وانستوله، دی تر سیند پورې وچ کېږي، تر سیند پورې دی وچېږي، ځکه چې هغه نور اوبه چې د دې ټوله منابع فصلي منابع دي. فصلي مطلب څه دی؟ چې د باران دی، باران چې وسو هماغه اوبه ځي بلخ خو نه درېږي. دا واوره چې دي، واوره په غرونو پرته دي، کله کله ویلې کېږي او اوبه راځي. او د نورستان منطقه چې د یخه منطقه ده، ژر اوبه نه ویلې کېږي او ډېر لوړه منطقه ده. او دا د لوړه کې ولې هوا سړه ده، کښته کې ولې هوا ګرمه ده. په دې باندې یو بل ویډیو به انشاءالله جوړه کړم، ځکه چې دا کیمیاوي ویډیو ده. نو دغه د اوبه چې دي، موږ د پاکستان نفس کولی شي تر ستنې راګیر کړي، چې اضافه خبره یې وکړ بند باندې وتړه، چې ویې دی یو میاشت نه 2 میاشتې 3 میاشتې دې وتړه، د هغه فصل تمامېږي، تباه کېږي. د فصل چې تباه سو، نور د غور نیکه به هم تا ته اضافه خبره ونه کړي. داود خان خو پلان همدغه وایي چې دا بند باید وتړل شي. که نور اسداباد بند تړی، هغه صحیح دی، هغه هم وتړئ، مګر ګمبیری دومره مهم دی موږ ته. او ګمبیري کې چې چا هم په ګمبیري کې چې چا هم هلته د میدان هوایي پلان جوړ کړی دی یا تطبیق کړی دی، او که غازي امان الله خان دی او څو ښارګوټي چې اوس اضافه جوړ شوي دي، دا ګمبیري دښته وه،
دا دښته باندې چې هر یو ستنې سر کار کړی دی دا خاینین دی دا باید ژر تر ژره یعنې که زه حاکم وم دا ټوله مې اعداموله په ګمبېري باندې تا څنګه دا څه کړي ځکه دا سردار محمد داود خان پلان و د اوبو انرژي وزارت کې همدا اوس یې پلان شته چې تا څنګه د واخیستل په داسې باندې په ګمبېري باندې تا دوه هباتیانې جوړې کړې او کرزی صاحب تا څنګه دا امضا کړه خیانت دومره هم ښه نه وځي چې داسې ځایو کې تا اجازه ورکړې دي چې یعنې برکې که نو اوس څه ووایم اوس دا د پاکستان دپاره د افغانستان دپاره اساسي ترین بند دی چې دلته دې بند جوړ کړي دروازه ورباندې وتړه پاکستان ته ووایه ورته وروره دلته لیټر په لیټر باندې په حساب در خرڅوم او څومره لیټره غواړئ په هغه عمره اندازه باندې ماته راکړه نه حقوق سره پالو نه همسایګي سره پالو هیڅ شی نه پالو یو تروریست هیواد هسې چې کوي ورته بیکه او دا باید د پاکستان سره وسي او که ته داسې د اوس دپاره ته منابع نه لرې هېڅ ته د فشار حاله نه لرې پر پاکستان باندې چې دا فشار حالي دي څو فشار حالي دي سره جوړې کړه چې یو ترانسپورت دی چې د ترانسپورت کې پاکستان زموږ انګور تړي دا وار کې ښه کار وکړي د دوی پر مالټو باندې د ټکس 200 سلنه کوي آفرین دا ښه کار وشو 200 سلنه یې کړ او هغه دی چې د پاکستان ټوله مالټي زراعت هلته ختم شو دا به د دې دپاره بهترینه درس نو موږ د پاکستان سره هغه وخت یو ځای ژوند کولی شو چې دا هیواد باندې فشار حالي ولرو د فشار حالي د کونړ سیند دی او د فشار حالي چې د ترانسپورت دی او د فشار حالت چې د دغه تجارت دی په دغه برخو کې موږ کولی شو نهایتا پر پاکستان باندې فشار راوړو او که دا فشار حالي موږ ځان ته جوړ نه کړو موږ هېڅکله هم نشو کولی د پاکستان سره ژوند وکړو او د پاکستان په موږ ژوند لا هم تریخ او تباه کړي دا و د نن ورځې ویډیو د کونړ سیند په هکله باندې ډېر لنډ مې جوړه کړې ځکه چې زیاتره سیاسي خبرې مې نه کولې او ښه وی په آخر کې زه یو خبره تاسو ته وکړم دا نقل هم تاسو ته درکړم دا د سردار محمد داود خان د بندونو پلان دی 180 بندونه دي چې باید په افغانستان کې جوړ شي نو تاسې فکر وکړئ یو بند چې بیخي 2 میګا واټه برق درکړي یو بند که بیخي چې هیڅ یعنې مفت هم جوړ کړي 50 میګا واټه برق به درته جوړوي یعنې 180 بندونه چې داسې بندونه هم شته چې 600 میګا واټه برق هم درکوي او بله خبره هم تاسو ته کوم دا بله ویډیو د سردار محمد داود خان پلان باندې تاسو خبرې کوم او د مایپر په هکله باندې هم خبرې کوم چې یوازې په مایپر کې چې کوم د دوه غرونو سره یو ځای شوي دا سړک باید لرې شي او په دې باندې تر اخره پورې 6 بنده دلته جوړېږي او دا نهایتا د حاشیه په سطح باندې بندونه دي نور اضافه خبرې نه کوم تر بیا هم په الله سپارم د سردار محمد داود خان د پلان ویډیو په انتظار اوسئ